سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. پینټاګون وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان له هیواده د دفاع وړتیا لري. امریکایي سناتورانو په یوې غونډه کې د امریکا پر دفاع وزارت نیوکه کړې چې د افغانستان په چارو کې ښکیل جنرالان د ځواب ویلو لپاره دې کمیټې ته نه ورلیږي. د غونډې کې د امریکا د کانګرس د وسلوال پوځ کمیټې غړي جګریټ او د غونډې مشر ټینګار وکړ چې امریکا د افغان ځواکونو او حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو د بریدونو پر وړاندې وپایېږي. په ځواب کې د دفاع وزارت مرستیال ډیوډ هالفي بیا د افغان ځواکونو د وړتیا ډاډ ورکړ او زیاته کړې ده چې اوس دغه ځواکونه په یوازې ځان هم د مخالفینو پر وړاندې جګړه پر مخ بیولی شي. د په خپلو خبرو کې افغان پوځ وستایي او په وینا یې دا پوځ د اتلانو په شان له دښمن سره جګړه کوي، هره ورځ تلفات ورکوي خو بیا ولاړ دي او افغانان دي پرې وویاړي. په دې غونډه کې ګڼ شمېر سناتورانو د هغو افغانانو پر خوندیتابه او امریکا ته یې پر بیولو ټینګار وکړ چې له امریکایانو سره یې په ملکي او پوځي ډګر کې کار کړی دی. ولسمشر غني وویل د سیاسي خبرو اترو کلي دا ده چې طالبان دا ومني چې د افغانستان د سیاسي نظام راتلونکي په ټاکنو پورې تړلې ده. دا اساسي خبره ده. په نورو مسایلو بحث او خبرې کیدی شي خو که چیرې دغه اساسي مسله تضمین نشي نو د تیرو 20 کلونو د حقونو او لاسته راوړنو او خصوصا د ښځو ځوانانو اقلیت او د ټولنې د ټولو اقشارو د حقونو او لاسته راوړنو موضوع تر پوښتنې لاندې راځي. هغه ویلي طالبان باید لومړی دا ووایي آیا دوی په چل او ټګۍ غواړي راننوځي او د حکومت ظرفیت ختم کړي، حکومت له منځه یوسي، مرۍ یې پرې کړي او بیا یې چې څه زړه وغواړي هغه وکړي. د حل لارو پر ځای شخصا پر ما تمرکز کول هسې د وخت ضایع کول دي. ولسمشر وایي ټاکنې باید ترسره شي ځکه موږ د ولس له ارادې پرته مخته نشو تللی. مشروعیت مهم دی. زه له تیرو 2 لسیزو په سوله کار کوم. د سولې راوړل اسانه نه دي بې له چمتووالي نه کیږي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ پر اوربند هوکړه وشوه. د اسرائیل امنیتي کابینې هغه پریکړه تایید کړې چې اوربند کوي خو د کابینې په اعلامیه کې ویل شوي د اوربند پلي کېدو پر وخت تر اوسه پریکړه نه ده شوې. په اعلامیه کې ویل شوي د اوربند وړاندیز مصر کړی دی چې دوه اړخیزه او هممهاله به وي. د مصر دولتي ټلویزیون ویلي چې ولسمشر عبدالفتاح السیسي دوی ډلې اسرائیل او د اسرائیلو تر ولکې لاندې فلسطیني سیمو ته استولي چې د اوربند عملي کېدو چارې وڅاري. د اسرائیلو له لوري د اوربند له تایید سره هممهاله د دې هیواد پوځ ویلي په سویلي اسرائیل کې د سایرن غږونه اوریدل شوي دي چې ښایي د غزې له لوري توغندي ویشتل شوي دي. په ورته مهال فلسطیني رسنیو په غزه کې د تازه هوایي بریدونو راپورونه هم خپاره کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 140 طالبانو د وژل کېدو، 90 ټپي کېدو او 3 تنو د نیول کېدو ادعا کړې ده. دفاع وزارت نن جمعه ویلي چې دغه طالبان په ننګرهار، میدان وردګ، لغمان، کندهار، هرات، فاریاب، بلخ، کندوز، هلمند، نیمروز، بغلان او کابل ولایتونو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د یادو عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. یو شمېر وسلوالو پرون د محکوم بلوچستان په یوه سیمه کې د پاکستاني عسکرو پر یوې پوسته هجوم وروړی او 10 تنه پکې ناست عسکر یې وژلي دي. راپورونه وایي چې دې وسلوالو د محکوم بلوچستان د کیچ ډانډار سیمه کې د یوې تازه جوړې شوې پوستې پر عسکرو خونړی هجوم وروړی او هغوی یې وژلي دي. په دې اړه وړاندې شوي معلومات ښایي دا پوسته د پاکستان د پوځ او تازه په دې سیمه کې اچول شوې وه ترڅو د خپلو ظلمونو په دوام خپل ظلمونه نور هم وغځوي. خو دې وسلوالو چې تل یې د داسې ظلمونو ته ځواب ویلی پر دې تازه پوسته برید کړی چې له لنډې نښتې وروسته دا مجاهدین د پوستې د ټولو عسکرو په وژل کېدو توانېدلي او پوسته یې فتح کړې ده. په دې نښته کې په پوسته کې ټول عسکر چې شمېر یې 10 تنو ته رسېده له منځه تللي او وسلوال بریدګر د پوځ له وسلو سره یو ځای د دوی په نظامي موټر کې له سیمې تللی دی. خلیلزاد وایي د ځواکونو له وتلو وروسته به هم په افغانستان پوره څار ولرو. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د کانګرس د ملي امنیت جرګې په یوې استعامه غونډه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان له ګاونډیانو سره د پرمختللې همکارۍ په برخه کې خبرې شوې دي. په دغه استعمایه غونډه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په دې پریکړه غور شوی چې ټول امریکایي عسکر د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستان څخه ووځي. د کانګرس یو شمېر غړو د هغو اندېښنو په هکله له خلیلزاد نه وضاحت غوښتی چې د افغانستان څخه د عسکرو له وتلو وروسته د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته ګواښ رامنځته کوي.
د کانګرس غړي په دې باور دي چې په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو وتلو لپاره کم وخت پاتې دی، نو څنګه امکان لري چې د افغانستان له ګاونډیانو سره د راتلونکي وضعیت د څارنې لپاره توافق وشي. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د جمهوریت ریاست 11 مشاورین د بیلابیلو دلایلو له مخې له دندې لري او د دوی دفترونه یې وتړل. د معلوماتو له مخې په لرې شوو مشاورینو کې د ولسمشر افتخاري مشاور محمد داود جبارخیل، سمیع حامد، د ټولنیزو چارو مشاور فاروق وردګ، د روغتیا برخې مشاور ډاکټر سهیلا صدیق، د بشري منابعو زیربنا او ټکنالوژي ارشد مشاور همایون قیومي، رضوان الله احمدزی، محمد عثمان رحمانی، محمد صدیق منگل، مختار رشیدی، جمعه گل خپلواک، نادر محسنی، حفیظ الله محسنی، محمد همایون شینواری، عبدالرحیم کریمی او جاوید نورزایی شامل دي. سره له دې چې لا هم لرې شوي مشاورینو په دې تړاو څه نه دي ویلي او نه یې هم د لرې کېدو دلایل روښانه کړي، خو نیوکې تل دا وي چې په دولت کې دننه یو شمېر داسې اشخاص په لوړو معاشونو کار کوي چې هیڅ دنده یې معلومه نه ده. پر تورخم د تګ راتګ موده نوره هم وغځول شوه. پر تورخم د تګ راتګ بندیزونه تر ناڅرګندې نیټې وغځول شول. پاکستاني چارواکو پر تورخم باندې محدودیتونه د مې له 5 تر 20 نیټې اعلان کړي وو. د تورخم انتظامی چارواکي وایي د کرونا او بعد سار ملي ادارې ورته لارښوونه کړې چې هلته لګېدلي محدودیتونه پر ځای وساتي. پاکستاني چارواکو ویلي په افغانستان کې ایثار پاکستاني وګړي چې په تورخم ورننوځي نو د کرونا او بعد ټیسټ به یې کیږي. که مثبت وي نو بیا به د لواړګي په روغتون کې 8 ورځې قرنطینېږي. د راپورونو له مخې پر تورخم به هره ورځ په پاسپورټ او ویزو لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس چې دغه محدودیتونه لګېدلي نو د خلکو په تګ راتګ کې ورسره ډیر کمی راغلی دی. بوش وایي د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې لویه تشه رامنځته کړي. د امریکا پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یوې مرکه کې ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو ژوره اندېښنه لري، ځکه چې د امریکایانو له حضوره پرته به په سیمه کې تشه رامنځته شي. بوش ویلي چې د بایډن له لوري د اپریل په 14 له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته له ځینې افغان میرمنو سره خبرې کړې دي. نوموړي ویلي د آن په خپل نوي چاپ شوي کتاب کې هم دا خبرداری ورکړې چې که امریکا په افغانستان کې حضور ونه لري خلا به رامنځته شي. د په خبره له افغانستانه د القاعده ډلې د له منځه وړلو یو لوی بریالیتوب دا و چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د ودې لار پرانیستل شوه. بوش دغه راز ویلي چې د یو میرمن یې لورا بوش به تل د افغانانو ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. قدرمنو کتونکو دا د دې سات خبرونه تر بیا نور خبرونه ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تر هغې مو په پاک او بخښونکي رب سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.